ډېر زیات خوشحاله یو چې داسې د روښانه سباوون ضامنان دي او په سټیج باندې ډېر د پښتو ادب ډېر لوی نومونه ناست دي. پرون د پښتو یو ډېر لوی نوم شاعر ادیب او محقق پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب ته د خپلې ادارې د طرف نه د نومیاله او د ستر محقق ایوارډ ورکړی شوی دی. هغې ته مبارکي ووایو. اسطورې د پوره کوریج لپاره د ریډیو پاکستان د ایکسټرنل سروس د پښتو فارسي او درې ژبو چې کوم دی نو هوسټ او رپورټر زموږ افغان جرنلسټ احسان الله احمدزي صاحب دلته کې موجود دی. شعرونه به وایم د دې پښتنو ځوانانو لپاره به شعرونه د بل په لمسه چې زما غریب خانې نه پاسي ځکه ادبار مې د جانان د یارانې نه پاسي د خپلې مینې نمایش په دې سبب نه کوم بیا برکت د محبت د خزانې نه پاسي د یوسفزي سردار خوددار طبیعت ماړه خویونه د مودو تږې ستا د ټکې میخانې نه پاسي. د پښتنو ځوانانو لپاره خصوصي ما لیکلو پښتنو زلمو ته چې مټې دي طاقت مو دی دا وي خو بیدار زلمي مټې دي طاقت مو دی دا وي خو بیدار زلمي خدای بریالي کې دا چینار چینار زلمي ګټه بیلات پیژني دوی سر په تلي کېږدي ګټه بیلات پیژني دوی سر په تلي کېږدي حق ته حق په جار وایي خیجي که په دار زلمي دا د احمدشاه لښکر دا د میرویس خان بچي دا د احمدشاه لښکر دا د میرویس خان بچي دوی سنګر ګټلی شي دا د اعتبار زلمي چلې د خدمت زده زی د باچا خان په لار چلې د خدمت زده زی د باچا خان په لار دا مې د رهبر لړی پوه او هوښیار زلمي کرکه له ټوپک کوي مینه د قلم کوي کرکه د ټوپک کوي مینه د قلم کوي دا ډیوې د علم دی جهل نه بیزار زلمي او خوشې تشې نه کوي شر فساد نه سنګ کوي خوشې تشې نه کوي شر فساد نه سنګ کوي غوره تربیت لري زیبنې غلار زلمي او مشر کشر پیژني اجره جومات مشر کشر پیژني اجره جومات دا خواږه ښکلي دا په خوی کلار زلمي نن راپاسېدلي دي پوخ عزم همت سره نن راپاسېدلي دي پوخ عزم همت سره تاندې جذبې وینم زی کتار کتار زلمي او نن په خپله خوره کړي چرې به په شانې شي نن په خپله خوره کړي چرې به په شانې شي ګټه به د کام کوي دې ته دې تیار زلمي او ته یې حفاظت وکړې خدای په نظر نشي ته یې حفاظت وکړې خدای په نظر نشي دا نیازبین کاروان دا خمار زلمي او خپل مرام ته رسیدل زی چې د کاروان سره خپل مرام ته رسیدل زی چې د کاروان سره بیل چې مزل کوي بیا شي خوارزار زلمي خدای خوارزار نشي تل یې بریالي لره ګران په یوسفزي سردار دا د کام غمخوار زلمي